السلام علیکم ګرانو خوږو دوستانو په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګران ملګرو زه یم سیدالله څلورم ځل بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو په ویډیو کې بیا هم تاسو ته د اختر د مبارکۍ لپاره ښایسته او خوندور ډیزاین انځورونه راوړي دي چې تاسو پکې کولی شئ چې په دغه ډیزاین کې په خپل انځورونه په خپله جوړ کړئ. نو ما تیار ډیزاینونه تاسو ته جوړ کړي دي، صرف پکې تاسو خپل نوم ولګوئ، خپل انځور ولګوئ. نو راځم تاسو ته ویډیو باندې پیل کوم. مخکې له دې چې دغه ویډیو شروع کوم په خورا نه هیله کوم چې که تاسو زموږ سره په دغه چینل کې نوي یاست مهرباني وکړئ زموږ چینل درسره لازمي سبسکرایب کړئ او پیج هم درسره فالو کړئ، ویډیو د نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. دوستان دې لپاره په تاسو خپل موبایل کې پکسل اپ اپلیکیشن راخلاص کړئ. که تاسو سره هر یو ورژن وي پښتو پکسل اپ دواړه اپلیکیشن د دغه لینکونه تاسو ډسکرپشن کې اچوم. نو تاسو باید ټلګرام چینل ولرئ، تاسو ټلګرام څخه دا ترلاسه کولی شئ. دغه لینکونه ما تاسو ته تیار په ټلګرام چینل کې اچولي دي. نو کله چې دوستان تاسو دغه پکسل اپ اپلیکیشن را خلاص کړ په اول نو دا تاسو ته ما تیار دوه ډیزاینونه جوړ کړي دي. تاسو به مغه ډیزاینونه راواخلئ، انتخاب یې کړئ. کله مو دوستان راواخیستل یو دغه ډیزاین دی تاسو ته ښکاري، ډېر ښایسته ډیزاین دی. تاسو پکې خپل انځورونه ایډیټ کولی شئ. دلته به راشئ په خپل انځور باندې ورته کلیک وکړئ. کله مو دوستانو په دغه انځور باندې کلیک وکړ تاسو به دلته خپل انځور ورته راواخلئ لکه ما چې رااخیستلی دی. په دې منځ یو اپشن ښکاري، دلته په دغه چې کلیک وکړئ دلته څخه تاسو د خپل موبایل ګالري څخه یو انځور اخیستلی شئ. کله مو چې انځور راواخیست او دغه انځور بیا دلته لګولی شئ. لومړی انځور به ولګوئ، دویم انځور به ډوپلیکیټ کړئ. زه دغه یو لاک کړم. دوهم انځور به دوستانو تاسو دلته به دغه لومړي انځور کله تاسو کلیک وکړئ را به شئ په کاپي اپشن به ورته کلیک وکړئ، دلته کاپي او دغه انځور به تاسو د انځور څخه لږ شاته یوسئ. دلته ګورئ دوستانو په دغه شکل کې او دې خوا ته به راشئ. د رنګ کمزوري کول دغه به تاسو لږ رنګ کمزوری کوئ ورته او دغه انځور به دې انځور څخه بیا دلته تاسو ته ښکاري یو اپشن ځای برابرول شاته کول. په دغه اپشن کلیک وکړئ د انځور به شاته شي. په دغه شکل جوړولی شئ او د قلم اپشن باندې کلیک وکړئ. دلته تاسو ورسره خپل نوم هم لیکلی شئ. لکه زه نوم ورسره لیکم، خپل نوم به تاسو ولیکئ او دغه نوم بیا راواخلئ دوستانو، دلته تاسو ورسره ولګوئ. لکه دلته تاسو ورسره خپل نوم بیا لیکلی شئ. هر ډول فونټ تاسو خوښوئ فونټ ورکولی شئ. هغه کسان چې پکسل لیب اپلیکیشن کې ډیزاین کې بلد دي هغوی ډېر ښه ډیزاین به په دې کې کولی شي. نو په دغه طریقه تاسو اسانه جوړولی شئ. یو دغه ډیزاین دی دوستانو او بل ډیزاین هم تاسو درښایم. بل دغه ډېر خوندور ډیزاین دی، هغه هم ډېر ساده ډیزاین دی. دغه ډیزاین دوستانو تاسو پکسل لیب کې دغه راواخلئ. لومړی ملګرو تاسو دغه په دغه سایز چې کله وټاکئ مربع شکل کې به تاسو راواخلئ، په پاسه به ولیږئ. دوستانو تاسو دې په یاد تاسو باید لومړی دغه انتخاب کړئ. البته د انځور ډیلیټ کوم تاسو طریقه درښیم. لومړی تاسو بکګراوند تاسو دغه بکګراوند انتخاب کړئ ورته او وروسته به هم دغه ډیزاین راواخلئ. زه هم دغه ډیزاین اوس ورته رااخلم دوستانو. کله چې تاسو دغه ډیزاین راواخیست او په دغه ډیزاین به د پاسه بیا تاسو ولګوئ. لکه زه اوس دغه ډیزاین رااخلم، ګورئ دوستانو دا به تاسو دلته ولګوئ. کله مو چې دغه ولګوه دلته نو تاسو به دې خواته راشئ او خپل نوم به ورسره ولیکئ. کله مو چې دوستانو دې سره نوم ولیکه، نوم په دې کوچنۍ لاندې خانه ښکاري، وړوکې خانه ده، په دې خانه کې ورسره ولیکئ. تاسو چې هر ډول فونټ بیا ورکوئ او دلته بیا په دغه اپشن کلیک وکړئ. تاسو بیا انځور ورته راواخلئ. لکه زه اوس یو انځور اخلم. تاسو کله مو چې انځور راواخیست انځور تر خپله حده کوچنی کړئ او د دې ډیزاین سره برابر کړئ او دلته اپشن ښکاري شاته کول، د انځور به شاته کړئ او دلته به ورسره ولګېږي. نو دغه ډیزاین دی. کله چې تاسو غواړئ دا سیو کړئ خپل موبایل ګالري ته په دغه طریقه سیو کولی شئ. دوستانو دغه دوه ډیزاینونه تاسو ته تیار په ډسکرپشن کې اچوم. پکسل لیب اپلیکیشن لینک به هم په ډسکرپشن کې وي. تاسو زما د ټلګرام چینل څخه دغه دواړه انځورونه ترلاسه کولی شئ. دواړه ډیزاین دي او بله یادونه کوم چې هغه کسان چې دغه ډیزاین کې خپل انځورونه نشي جوړولی نو تاسو راشئ فیسبوک ته او په فیسبوک کې ولیکئ په پښتو باندې سیدالله هڅاند. سیدالله هڅاند چې کله په پښتو ولیکئ دوستانو په سرچ باندې چې کلیک وکړئ درته لومړی اکاونټ زما راځي. نو په دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ. تاسو ما ته په فیسبوک کې دغه انځورونه رالیږلی شي. انشاءالله تاسو ته په خپله زه ډیزاین کوم. که چېرته تاسو دلته دغه انځورونه پیدا نه کړل نو تاسو ما ته فیسبوک کې رالیږلی شئ. انشاءالله زه درته ډیزاین کوم. دوستانو دا وه زموږ ویډیو په دې هیله چې ویډیو مو خوښ شوي. که چېرته تاسو دغه ویډیو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ او د نورو دوستانو سره هم شریک کړئ. مننه ښه وختونه وښه شپې ولرئ.